بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن غواړم په یو هویت موضوع باندې او داسې یو تاریخي او دوه لنډې قصې هم زه کوم چې د حضرت ظاهرشاه په وخت کې د اعتبار د افغانستان په هکله چې دلته کوم ملت ته اعتبار ورکول کیږي او ولې ورکول کیږي یا ولې افغان هویت ته نړیوال درناوی لري او دا هویت له کومه سوی ده. یوه لنډه کتنه وکړمه. که څه هم دا د تعصب خبره هم نه ده، ځکه دا یو تاریخي قصه ده، ما نه ده کړې او نه م جوړه کړې ده او نه موږ په دې کې وو هغه وخت زمان کې، خو بعضې قصې دي په تاریخ کې سوي دي، د هغه یادول د یو چا له خوا نه دا باید فکر ونه سي چې ګواکې دی پکې کوم غرض لري یا دا قصه کړې ده یا د ده عمل ده یا د ده گفتار ده. البته یو معمولا د بعضې وخت کې ځینې قصې د پند و د عبرت دپاره هم ګرځي چې خلک یې ووایي یا بعضې شی واضح کېږي که چیرې تېروتنه سوي اصلاحات پکې راسي او که چیرې ښه خبرې تایید سي. نو د هغه له وجې نه دا دوه قصې چې زه وروسته له دې لنډې مقدمې نه کوم چې څوک تعبیر د ده ونه کړي چې دا ګواکې د تعصب ده یا بعضې خبرې نورې پکې جوړې کړي یا بعضې ټاپک چې اوس رواج ده ویې په هر صورت باندې اول راځم خبره د هویت ته. هر مملکت کې چې هویت یا ملي نشنالیتي جوړیږي، یو هیواد یادیږي، دا یا یو تاریخي نومي مابین کې ودل کېږي یا قومي. هغه تاریخي یا مثلا دی چې یو ځای نوم یا د تاریخ نوم دا بیا په مصلحت باندې کېږي. بعضې بیا نو قومي دي ځکه یو مملکتونه په دنیا کې چې جوړ سوي له تاریخه تر اوسه پورې خلکو جوړ کړي دي، تاریخونه خلکو. یو امپراتوري راپاڅېدلې ده، یو کوم مملکت یو هغې جوړ کړی د هغه په نوم یادیږي، حتی مملکت د نوم په یاد ده. مثلا یو وخت افغانستان ته به د ابدالیانو حکومت ویلې، یا یو وخت اوس هم کوشانیانو حکومت یادیږي، پېشدادیانو حکومت یادیږي، د امویانو حکومت یادیږي، عباسیانو حکومت، د طاهریانو، یعنې ټول په دنیا کې همداسې شته. او تقریبا نن سبا په دنیا کې چې تثبیت سوي دي 4 مملکته د قومي هویت لري، یعنی ملي هویت قومي ده، په شمول د فرانسې د فرانکانو جوړ کړی ده یا روسان دي. همداسې مثلا نور مثالونه چې اوس لاندې ورکو: ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان، همداسې ترکیه خپله ترکان اناتولي و فکر کوم پخوانی نوم یې، یا نن سبا په 1932 کال دې خواته عربستان سعودي، همدغسې افریقا کې بعضې مملکتونه نور دنیا کې دي. خو چې نومونه یې واخلو، د افغانستان هویت ولې افغان څه؟ دلته په دې چې دا یو لویه حوزه وه چې عربانو په خپله امپراتورۍ کې که امویان وو یا عباسیان وو، دوی بعضې جوړې ته خپل نومونه کېښودله. اندلوس مثلا د اسپانیې اروپا ته ویلې، بیسین مثلا د چین ته ویلې، هند بھارت ته دوی دا نوم ایښی ده. دغه منځ څه ځوان که دغه سیمې ته خراسان ویلې، خراسان یا آفتاب شرق ورته یا آفتاب بلند، دې سیمې ته ویلې. دې کې نو 9 اوسني مملکتونه دي چې دې کې شامل وو، په شمول د دا نومونه چې ما واخیستل شمال د افغانستان کې ترکمنستان و تاجکستان و ازبکستان ده، افغانستان د نیم د فارس یا ایران ده، پنجاب پکې تر پنجاب پورې هغه سیمې وې، د هند یو سیمه وه سینګیانګ هم پکې و. داسې نور ټول ځایونه وه چې هر قوم راجیګ ساته ځان ته یو مملکت جوړ کړ، چې اخري د 1990 کال کې روسانو په مټ باندې تاجکان هم ځان ته یو تاجکستان جوړ کړ، بیا خپل قومي نومونه یې پکې ایښودله. موږ هم په 1940 کال کې ستر اعلیحضرت احمدشاه بابا رحمت الله علیه هم راجیګ داسې یو مملکت جوړ کړ
ځکه هر چا مملکت دغه مو ویلې په شیرین سترګو سره قومونه راټول کړه چې هر قوم ځان ته مملکت لري موږ هم باید جوړ کړو. نو دا وجه وه چې هغه وختو کې همدغه چون احمدشاه بابا پښتون و افغان و مانه بیا هم په شیرین سترګو جرګه کې کنی جمال خان پښتونخوا پیشنهاد کړی و د مملکت نوم نور هم مختلف بیا یې ویله چې نه افغان چون دغه ټول د جغرافیه کې اوسېدونکو ته وایي افغان هغه یې پکې خو افغانستان دا چې بعضې خلک نورې خبرې کوي جدا بسته موږ تاسو تاریخونه لرو چې تیمورشاه په وخت کې چې هغه لیکوال هندو راغی ویله زه د افغانستان ملک ته ځم یا مثلا خپل احمدشاه بابا عباس سلطان ته د ترکیې عثماني ته خط لیکلی د ملک افغان ورته ویلی ده خو دا خبره په هر صورت باندې که وروسته سوله که واخیسته خو افغان هویت ده سلاو کاله تېرېږي نو دا هویت د افغانستان دلته راغی ځکه دا امپراتوري دلته د پښتنو وه د دراني پاچا وه په رس کې دا و کنې نور قومونه موږ سره وه بیا نو نوم د ده افغانستان سره نور قومونه هم ژوند کوي ایران کې مثلا فارس و 53 قومونه هلته ژوند کوي تاجکستان کې مثلا ویل کېږي چې هلته هم تقریبا 40 مختلف قومونه که 30 قومونه دي په شمول د روسو تاتارو عربو قریشو قزاقانو مختلف دي ترکمنستان کې هر چېرته بیا ټول همدغه یو هویت مني هغه قومي مسله بیا لرې کېږي یا په هویت بدلېږي چې ما وویله چې 4 هېواد ده په دنیا کې دي دې پسې بیا څوک نه وایي دا د واقع ده خو اصلي خبره دا ده چې بیا نړیوال دا په همغه مملکت په همغه قوم یا په همغه هویت پېژني که هر څه وکړي خدای دې پېژني په همدې هویت باندې نو ځکه 2 قصې کوم اوس مثلا یوه قصه چې زه لومړی کومه دا خپله د هغه د خپله عبدالستار سیرت دی یو وخت کې وزیر عدلیې و فکر کوم له 19 کاله تر 83 کاله پورې د په وخت زمدان کې د ظاهرشاه په وخت کې د وزیر عدلیې د ظاهرشاه د وخت و فکر کوم صدر اعظم په وخت کې ډاکټر ظاهر و یا مظاهر پلار خو په هر حال د 1901 کال کې په افغانستان کې قحطي راغله خوشحالي وه اعلیحضرت ظاهرشاه ضرورت درلوده چې له امریکا سره کاناډا سره له روسیې سره ایران او پاکستان ټول سره قراردادونه لاسلیک کړي بعضې د هغه دپاره د غلې دپاره قرارداد وسله کاناډا سره بیا غل جینه موږ ته غله راتلله نه پوهېږم دلته چې اوس به خپله ډاکټر صاحب سیرت ژوندی ده کوای صاحب مصاحبه ورسره وکړي دا پوښتنې سپیناوی هم ورسره وکړي دې قصې اعلیحضرت ظاهرشاه فکر کومه سعودي ته دی لېږلی و چې یو قرارداد ترانزیت امضا کېده چې دا غله راتلله که د بانکي یا د پیسو کوم شی و د دقیق مې په یاد نه دي خو اغلب ګمان ترانزیت وه چې فکر کوم دا په بیړیو کې راتلله یا په هوایي لار نه دا غله راتلله خو دلته یو لاسلیک قرارداد ضرورت و ستار سیرت لاړه 3 شپې 3 ورځې تېرې کړلې بس حج ته و مکې ته و مدینې ته و دې خوا دې خوا ته په آخر کې ورته ویلي وه چې بخښنه غواړم موږ آماده نه وو چې دا لاسلیک کړو بل واره بیا سره هغه وکړو کله چې دا بیرته افغانستان ته راغله حضرت په پوه شو چې دا ولې څنګه کاري ټیم تللی و د ډیپلوماتیک اصولو پر بنیاد باندې کار مخته تللی و د سفاراتو وزارت خارجې آمادګي نیول سوې وه د ما وزیر لاړه او دوی لاسلیک سره ونه کړه بیرته راغله دا خبره څه ده فورا سفیر یا استازی د سعودي را دعوت کړه بل عرق ته چې راسه دا خبره څه ده وزیر د خارجې هم د وخت سره لاړه هغه وخت فکر کوم وزیر خارجې که زه غلط نه کړم موسی شفیق فکر کوم دا هم راووته چې راسه ولې دا لاسلیک سوی نه ده خو د سعودي استازي وویل زه له خپل پاچا سره خبره وکړم چې ولې بیا به جواب درکړم خو د سعودي پاچا هم په دې پوه چې موضوع حق کېږي خو د سعودي پاچا هم پوه چې اعلیحضرت دا خلک خفه نه شي بیا یې خصوصي تلیفون کې ورته ویلي وه اعلیحضرت ته چې تاریخي مسایل قراردادونه موږ کوو ته یو پښتون راولېږه چې نه خلاصه ووایم چې موږ ته اعتبار بیا پیدا کړي ځکه دا افغانستان سره موږ له بل چا سره نشو لاسلیک کولی
بیا دوی فیصله وکړه چې څه خیر داسې به وکړو چې دا په قرارداد باندې صدراعظم په سطح باندې وکړو، نه د وزیر داسې یو بانه به جوړه کړو. ځکه بیا ډاکټر ظاهر لاړ، دا یې لاسلیک بېرته راغی. دا یوه قصه صحیح وه. بله قصه په همدې وخت زمان کې فکر کومه په 1963 کال کې یو سرحدي مسله وه چین سره لاسلیک کېدله. دلته هم پلاوی تله، فکر کومه ډاکټر یوسف و که اعتمادي څوک و، داسې کوم چینیان نه وو سره امضا کړې. بیا یې خبره دا کړې وه چې خپله پاچا سره د موږ رئیس جمهور هغه کوي، غواړي چې یو پروتوکول لاسلیک کړي، دوی یو خاکه جوړه کړي. بیا دلته چې راغلي وو دا خبره فکر کومه صحیح وه چې مشکل دلته شته دا رقم. هغوی مو ورته ویل که موږ هم کوم بل څوک راولېږو تاسې مو ورسره امضا کوئ. نو بیا داسې قصه په دې ماده وکړله چې دا زه نه وایم او نه تعصب ده نه کومه خبر ده. په دنیا کې خلک خپل اعتبار د خپل صنعت دپاره اصلي مالک ته ورځي، یا هغه چې دوی فکر کوي مالک. موږ ټول مالکان یو، که د افغانستان که هزاره ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که پښتون ده، خو خلک دا فکر کوي چې نه زه به ده سره دا لاسلیک کړم یا دا کار ده سره وکړم، یا ماته اعتبار یا په تاریخ کې دا لري، یا سبا په دې کې اعتراض ونه سي. نو ځکه دې شي ته ډېر زیات متوجه ګورې دغه د آخر وخت کې د افغان تار یا د امنیتي تړون چې له پاکستان سره که امریکا سره چا سره لاسلیک کېده، هغه وخت کې د ډاکټر عبدالله ټیم حاضر و چې لاسلیک کړي، هم پاکستان سره ما سره که دی واک ته راولي. هغه خلک که ساده و چې واک ته دی راغلی وه د لاسلیکاوه، هم دی پرې نه ښوده ځکه اعتبار نه درلوده. هغه وخت کې حنیف اتمر هېڅ دولتي سمت نه درلوده، مشاور و. د ټول هر څه امضا کړل، د هغوی اعتبار ورته ورکړ. نو وروستۍ خبره مې دا وه چې د محقق و نور خبرې چې کوي چې ډیورنډ داسې کوم هسې کوم داسې بګواس دي. هغه اصلا د ده نه کار ده نه یې څوک مني. پاکستان هم په دې پوهېږي، د هغه شاته غرب هم په ده باندې پوهېږي، هر څوک په دې پوهېږي. بیا دا خبره د یو فرد هم نه ده، د یو ډلې هم نه ده، دا د ملت برخلیک ده. او د ډیورنډ په هکله باندې، د ډیورنډ د کرښې په هکله باندې ما سریع خبرې هم کړې دي، پخوا مې هم بحثونه مرکې کړي دي، اسنادونه مې هم کره شواهد مې وړاندې کړي چې له ارشیف د هند و افغانستان و بریتانیا نه مې اخیستي دي. دا وروستیو کې هم د ژوندون تلویزیون سره مرکه کې ما دا اسنادونه ټول وښودله. د ما په ټیک ټاک او فیسبوک او ټویټر کې شته. کتاب مې هم لیکلی ده، تقریبا آماده ده مطلق، خو چې چاپول یې ستونزه ده چې باید چاپ یې کړو، خپور یې کړو. دا به ډېر نږدې وخت کې انشاءالله ترسره شي. نو د هغه مورد کې زه اوس بحث نه کوم، صرف د ما دغه دوه قصې وې چې دا تاریخي وي، کسان ژوندي دي، کولی شئ پوښتنه ترې وکړئ، وضاحت ترې وکړئ. دا کار سوی ده، هم سعودي کړی، هم چین کړی، او دا چې نورو څوره هېوادونو هغه بیا بل بحث ده. بله خبر د هغه بیا تاسې خپله پیدا کړه. ته په ویل کېږي چې په 1934 کال کې جامع ملل ته د افغانستان غړیتوب هم ته هغه پلاوی لاسلیک کړی و، بېرته بیا راوړی و، ورته ویل چې نه وزیر خارجه دې لاسلیکي، ځکه چې بیا اعتبار پیدا کړي په نړیوال ارشیف کې. دا مسایل شته. د غوښتم مې دوستانو دا سره تاسو سره شریکه مه، دلته چې دنیاوال دا وطن ولې د افغان په نوم پېژني، ولې د افغان امضا ته اعتبار لري، او ولې هغوی غواړي دې ته حقوقي اعتبار ورکړي چې سند یې بې ځایه نه شي. نو دا د ما خبره او دا دوه قصې مې غوښتلې وکړم. اسناد او شواهد مې وړاندې کړل، هر څوک شته خپله. نو دا د ما خبرې غوښتم مې دغه دوه قصې تاسو سره شریک کړم، نورې به هم وي. په هر حال په دې هکله باندې کسان ژوندي دي، بیا تاکید کوم دا د ما له ځانه خبرې نه دي. نو د دې لپاره د هویت دا شیان ما په هکله باندې بحث وکړه. ډېره مننه. ومله توفیق عزیز مهاراج.